د هټیو ترڅنګ دغه پلیو لارو پروژې د پرانیستي په مراسمو کې د محمد اغې ولسوال، ښاروال، مخورو او ځوانانو ګډون کړی و. د محمد اغې ولسوال دا پروژه د واغجان بازار د ښکلا او معیاري لپاره مهمه وبلله او په دې برخه کې د خلکو د همکارۍ غوښتونکی شو. د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان بازار په برخه کې د پیاده رو پروژه موږ لرو چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د موږ پروژې د اختتام شاهدان هم اوسو. په دغه پروژه باندې د پیاده رو تقریبا 1 میلیون افغاني مصرف راځي چې داخلي عواید او د موږ د ښاروالي د عوایدو نه دا به ان شاء الله په دې باندې مصرف کوو. د محمد اغې ولسوالۍ ښاروال وایي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د هټیو تر مخ د ناپاکیو مخنیوی وشي او خلک به په اسانۍ په یادو پلیو لارو تګ راتګ وکولی شي. وی پروژه اعمار پیاده‌رو است تقریبا در حدود 990 یا 1100 متر مربع انشالله که مضایق میشه به طور اساسی پخته‌کاری میشه. انشالله که در طول 25 روز تکمیل میشه. د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دې پروژې په پیلېدو خوښ دي او د ورته نورو پروژو پر دوام ټینګار کوي. ما 100% خوشحال هستیم و کل مردم ما الحمدلله امیدوار هستند که ښاروالي ما در طول 20 سال گذشته چون پروژه بنیادی نداشتیم در بازار تطبیق شده باشه. الحمدلله از زمانی که امارات آماده 3-4 پروژه است که د بازار بعد از گلدان ها اول تطبیق شده. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په محمد اغې ولسوالۍ کې د ګڼو پروژو کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.